څنګه بل خو ته صفا صحیح خبرې مې وکړې ما خو ښه رښتیا او تاسو مې کونو والا کېدای شي چې رښتیا وې وایي بل خوا لاړې دلکې به ګوره کټینګ نه کې بیا به زما ستا سره کار دنیا خلکو راله ریکارډینګونه وکړه کټینګ پکې چې څه مې پکې رښتیا ویلې هغه کټ کړي دا شی مه بدناموئ دا میک چې کوم دی دا ډېر د عزت میک دی دا ډېرو خلکو بدنام کو دې ته به ښه عالمان و دې ته به سیاسي خلک دا دې خلکو بدنام کو دا میک نن خفه دی قلم که می ګوتې شي قلم تور ته به تور سپین ته به سپین وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو کتونکو او اوریدونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عاجز یم په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به یې خوشحاله به یې د ژوند نه به خوندونه مزې اخلئ. قدرمندو کتونکو او اوریدونکو په څنګ کې راسره ناست اسرار چارلي چې د ډېرې مودې فني ایکټینګ کوي په یو شمېر ډرامو یو شمېر فني ویډیوګانو کې کار کړی دی. د دوی نه به نن انټرویو اخلو چې نن په څه حالاتو باندې دي نن څه کوي څه نه کوي. قدرمندو تاسو خو د یو انسان ایکټینګ ګورئ یقینا په دې دور کې د انسان په مخ باندې خندا راوستل یقینا دا ډېر زیات ګران کار دی. ژړا راوستل خو ډېر زیات اسان کار دی. یو کس ته میک ونیسه راشه ډېر زیات ګران کار دی د خلکو په مخ باندې خندا راوستل او د دې غوندې ځوانان چې دی نو هغه د ستاسو په مخونو باندې خندا راولي. یقینا تاسو خو د دوی دغه ګورئ خو د دوی شاته ژوند او د دوی چې کوم څه کار دی هغه تاسو نه ګورئ. قدرمندو تاسو چېرته دا نه دي کتلي چې نن چارلي په څه حال دی نو راځئ نن د دوی سره مرکه کوو چې څه ویل غواړي عوامو ته څه وایي د دوی سره انټرویو کوو د دوی نه به هغه څه اورو چې به تاسو مخکې نه وي اورېدلي چې د دوی څه احساسات دي. السلام علیکم چارلي. ډېره مننه یو جهان مننه چې ته موږ له دلته رالې او موږ سره انټرویو کې الله دې خوشحاله ساته. ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو موږ ته دومره وخت راکړو. یو جهان او یو نړۍ مننه کوم. زه 24 غنټې تابعدار 24 هم نه ښه 2 غنټې اوس سعودي عرب ګورې مننه الله خوشحاله شه. ته صرف پوښتنه کوه زه به جواب درکوم. چارلي دا راته ووایه چې د څومره وخت نه د فن ایکټینګ کې یاره زه خو خدای شته دا مشتاق الله دې وبخي ژوندی دی دا ځینې کسان وایي کامیډي به هم پکې کوي الله دې وبخي وایي مړ شوی خو نه چې کوم انسان ژوندی هغه ته به مې الله دې وبخي که نه. موږ تقریبا په پرایمري کې وو نو پرایمري کې چې وو هغه ځای موږ دا فني کوو دا خاکې هم دې سکول کې کولې هغه سالانه دغه به تقریب به وو که نه نو مشتاق لاله به بس داسې پکې عیسه واغسته موږ به دا خاکې ماکې کولې تقریبا 95 مې وجوړ 1995 دا خو اوس دا موبایل وکټران راغله. ښه دا راته ووایې چې د عوامو نه م څه ګیله ده د خلکو نه م څه ګیله ده اکثر زه ستاسو ویډیوګانې ګورم نو دې میکونو والا پسې تاسو نه خو یو کس هم پاتې نه شو دا ولې نو میکونو والا دې سم شي وره ته میکونو والا تا نه یادوم که نه ته خو سم سړی ګوره زه به تا ته یو خبره وکړم میکونو والا څه کوي ګوره اوس دا چې کوم قاریان دي که نه لکه ټول داسې نه دي که نه خو دوی پکې ټول بدنام کړه. ګوره دا غریبانان چې کوم دي د الله د کلام نه د دم درود کوي تعویض کوي که نه نو د الله د کلام نه کوي که نه انسان ورسره سیټ شي څوک ورسره سیټ نه شي چې څوک ورسره سیټ نه شي که نه د هغه یقین نه نو هغه دا خلک بیا په دې قاریانو راچي نو داسې خبره ده ځکه کم راځم. دا وخت یو شمېر خلکه چې کوم دی دا ویډیو ګوري نو دا راته ووایي خلک په تمه وي چې چارلي واده کړی یې نه دی کړی بچي شته نه شته دې حوالې سره لږ شان ووایي. یاره شکر دی په دې هم خو زه وختې یم واده خو ما کړی دی خو واده یو لطیفه رایاده شوه دې واده نه به ګوره یو لطیفه شان ده دې واده نه به زه خوب کې م یارېدم چې څنګه به راپاڅېدم شکر دی چې دا خوب دی. یو خو چې چارلي د نه څوک تپوس کوي بس ته بلبل وخاځې را به شو لږ دې فن دنیا ته څنګه بلبل خو ته صفا صحیح خبرې مې وکړې ما خو ښه رښتیا او تاسو مې کونو والا کېدای شي چې رښتیا وې وایي بل خوا لاړې دلکې به ګوره کټینګ نه کې بیا به زما ستا سره کاري دنیا خلکو راله ریکارډینګونه وکړه کټینګ پکې چې څه مې پکې رښتیا ویلې هغه کټ کړي د دنیا ریکارډینګونه راله خلکو کړي خو یریږي دغه بې غیرته خلک کره یریږي په خپل ځان باندې یریږي چېرې دله مې زه صفا خبرې کوم تا څه ویل وایه اوس زه دا خبره کوم دې کې به انشاءالله یو خبره به نه کټ کوو یو خبره به مې هم نه کټ کېږي. دا راته ووایه چې د خپل کوم فني ایکټینګ کې په دې باندې خوشحاله یې که خفه یې. یاره داسې سوال دې وکړو وایي داسې د خدای حیران کړه که زه چې دې حیران کړم یو دوه کې دې حیران کړم زه به درته یو خبره وکړم دې فن کې چې درسره ښه ښکلي ملګري ښه ملګري تکړه او ولاړ دي درسره نن سبا خو یوټیوب دور دی که نه نو د دې نه پیسې میسې راځي چې ملګري درسره ولاړ او خرچه مرچه درکوي که نه نو بیا به ښه خوشحاله او اکثر 22 تاریخ راشي که نه زمونږ جګړه په دې پیسو
اکثر ته په زور الو کنه نو خوشحالي پکې شته خو چې ښه ملګري رسولې بل برته خبرو کوم دې پن کې چې ګوره ځان دې ونه پېژاندو نو زه به درته خبره بله وکړم هغه یو ورځ وشوې زه راتلم شهبازګړۍ له قسم د میراوس حقیقت درته وایم میراوس په سړک اوښتو قابون په سوزکۍ والا یکدم مې چې ولید یاره راکوشم ورغلم نو د هغه غریب اوس نظرم ختم دی ساوریم نه که نه دا هغه میراوس و چې خلکو به په هلیپکاټرو په جازونو کې کراچۍ ته بوتلو ټیک شوله ولې هغه اوس هغه ملګري ته ټول تښتېدلي دي او لاس نه ورکوي هغه خلک ته ټول لاړه لکه دغه میراوس دی چې دا ملګري څومره پن ملګري ورسره دغه شي نو زه درته وایم پن کې خوشحالي هم شته او ډېر پریشاني هم پکې شته خو چې ښه ملګري یې سره کړم اوس خو یوټوب راغلی اوس خو پکې انسان ډېر ښه کېږي مخکې دور کې پکې نو زه درته وایم چې ښه ملګري یې څه بهترینه بیماني پکې نه دروغ پکې نه ټیک شوله نو بیا ښه دی او زمونږ خو لکه داسې خبره ده چې ملګري هم صحیح نه دي که نه ډېر صحیح به وی او پریشانه پکې په دې وجې چې ملګري صحیح نه دي دا راته ووایه چې ته بار بار د موبایل اکټران یادې د موبایل ته په خپله د موبایل اکټر نه نه ما شکر دی پی ټي وي نه کار کړی دی خیبر ټي وي نه مې کړی دی دا د موبایل اکټران دي که نه دوی دې ما ته وښید چا کار کړی دی چېرته خیبر ته تللی دی پی ټي وي ته تللی دی زه ګوره هغه غټ اکټران دي الکټریکل میډیا ورته وایي که څه ورته وایي دا اوس الکټرانکس میډیا ما نه داسې زونه ډېر نه راځي دا د موبایل اکټران سوشل میډیا اکټران دي ګوره سردار باچا څه دی سردار باچا اکټر هغه جهانگیر خان والا نیم مخلص والا ټیک شوله داسې ډېر دغه داسې اکټرانو چارلي دا راته ووایه چې کله یو پسې خبرې کې کله بل پسې خبرې کې هسې ځان لرې کار کتلی خو خپل چینل کولاو که په خپله کار کوه ښه تکړی نه زه خو د معاشرې اصلاح کوم ولې لکه دا پسې خبرې کوم دا خو صحیح خبره کوم چې چا کې څه غلطۍ ني هغه پسې ویم ما خو چا پسې څه کنځل نه دي کړي بل څه مې نه دي خو چې چا کې څه غلطۍ ني هغه ویم ما خو څه نه دي ویلي او دوی سم به شي که نه سمېږي یا به مې سملی او یا به سملوم دا خلک لکه بیخي نه قلارېږي نه داسې نه قلارېږم ګوره ما تا پسې چېرته څه ویلي دي یا مې بل خو چې چا کې څه غلطۍ ني هغوی پسې ویم که نه نو دا راته ووایه خپل چینل ولې نه ساتې خپل چینل ساز کا مړه خپل چینل ته را نیم سیټ او چې کله ورته سیټ شوم انشاءالله سازوم به او دا هم زموږ چینل دي دا ستاسو دا مړه څه خبره نه ده دا هم زموږ چینل دي یاره چې بس په دې به کار کوو په دې به د زړه بړه شو او چینل ته را نیم سه دا ټولې خپلې چینلې دي مړه چې کله ورته سیټ شوم سازوم به ته به بیا ګورې چې زه پرې څنګه کار کوم چې خلک څنګه کار کوي د ټولو چینلو والا ته به ښیم چې خلک څنګه کار کوي څنګه ایکټینګ کوي څنګه خبرې کوي ډېر مې څه ویل غوښتل ډېرې پوښتنې مې درنه کولې خو بس هغه څه ما نه هم خطا کړل او دا راته ووایي اخره کې به څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ اخره کې دا میسج ورکومه چې مطلب د میکونو والا ته مې وایم چې بس قرار شي د دې خلکو نه خو ښکلي پروګرامونه کوي یو غریب لځې هغه سره دغه کوي چې د هغه هم پکې څه ښېګړه کېږي کار کېږي یو ستاسو به هم ثواب کېږي دغه خلک راټینګ کړي دې نه واوړئ دي په ښکلي دغه کوي او چې چا جرنالزم کړی هغه خلک پروګرامونه کوي او چې چا څه نه کړي هغوی سوال ورته کوم دا شی مه بدناموئ دا میک چې کوم دی دا ډېر د عزت میک دی دا ډېرو خلکو بدنام کو دې ته به ښه خالمان و دې ته به سیاسي خلک دا دې خلکو بدنام کو دا میک نن خفه دی ډېر زیات خفه دی نو زما دا میسج دی هغه هر چا ته مطلب چې په دې باندې ښه کارونه وکړي په دې میک باندې او وایز والا هم چې څومره دي ښه کار وکړي میسج وکړي پیغام ورکړي دا بکواسونه مو کوي ښې ویډیوګانې جوړې کوي دغه میسج دی زما مننه یو جهان او یو نړۍ مننه م کوم چې تاسو موږ له دومره ټیم راکړو او موږ سره مو یو څو خبرې وکړلې قدرمندو بالکل که چېرته تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو سبسکرایب یې کوئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ انشاءالله ډېر زیات زبردست او ښایسته پروګرامونه به تاسو د دې نه ګورئ قدرمندو چېرته مې ښاد اوسئ اباد اوسئ خوشحاله بریالي اوسئ د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته